سلامونه دوستانو، زه سیام پسرلی یم. دغه خلک چې تاسو ګورئ ممکن دا خلک تاسو وپېژنئ. دوی سره راټول سوي دي او غواړي چې د امریکا په تکزاس ایالت کې د هیوستن په ښار کې د افغانانو دپاره یو هنري برنامه ترسره کړي. دا برنامه په 4 تاریخ باندې پیلیږي. زه هم غواړم چې په دغه برنامه کې په دې موخه ګډون وکړم چې تاسو سره وګورم، ځوانانو سره وګورم. زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی او دلته ډیری افغانان سره راټولیږي. غواړم چې درس هم تاسو سره د کاروبار په اړه، د بزنس په اړه، د بریا په اړه او پرمختګونو په اړه خبرې وکړم. په دې باندې هم خبرې وکړم چې څنګه کولی شو چې د امریکا په معتبرو شرکتونو کې ښې دندې ترلاسه کړو. زه غواړم چې زموږ افغانان ښه کاروبار ولري، ښې ډېرې پیسې وګټي او ښه موقفونه ترلاسه کړي. همدغه هدف دپاره مې کار ویلی، شپه او ورځ تحقیق کوم او زحمت باسم تر څو تاسو پرمختګ وکړئ. دا زما ارمان دی چې افغانان په ښو موقفونو کې وګورم، افغانان میلیونران وګورم، او دا زما ارمان دی چې افغانان په خپل وطن کې پانګونه وکړي، خپل وطن ته پیسې ولېږي او خپل وطن آباد کړي. دغه ترڅنګ د افغانستان نوم هر چیرته روښانه کړي. په همدغه هدف انشاءالله درځم، غواړم تاسو سره وګورم. نو که چیرې په تکزاس کې یاستئ، خپل نوم او تلیفون شمیره راته کمنټ کړئ یا میسج کړئ. زه به انشاءالله تاسو سره خپل معلومات شریکوم. ستاسو د لیدو په هیله یم انشاءالله چې په 4 تاریخ باندې هیوستن کې همالته به سره وګورو. 5 تاریخ کې به همالته یم، 6 کې به همالته یم، نو بیا په 9 تاریخ بیرته تاسو نه د خدای په اماني اخلم.